السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو د افغانستان او د زیمبابوې د سیریز په اړه معلومات درکړم. افغانستان باید په دې لوبو کې څه وکړي، کوم بدلونونه راسي، کوم لوبغاړي لوبه وکړي، کوم لوبغاړي لوبه نه وکړي. ټول معلومات په همدې ویډیو کې. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان د زیمبابوې سره د مارچ په میاشت کې 3 شل ورځې او 2 ټیسټ لوبې لري. د زیمبابوې حکومت تازه خپل کرکټ ته د لوبو اجازه ورکړه. د کورونا له کبله یې له لوبو بند کړې وه. دا لوبې هم شاید په ابيزوبۍ کې وسي. افغانستان یې کوربه دی. ټیسټ اصلي او خوندور کرکټ دی. افغانستان باید څه وکړي؟ ټیسټ لوبه د لوبغاړو جسمي، فکري او تخنیکي قوت ازموینه ده. په دې معنی چې لوبغاړی پوره فټ نه وي او روغه سټه ونه لري د ټیسټ لوبه نشي کولی. مثلا لوبغاړو خو یې بیخي نشي کولی. بنا افغانستان باید او شاید لوبغاړو ته فټنس او ځوانانو ته چانس ورکولو باندې ډیر فکر وکړي. آینده په پام کې ونیسي. د دغه لوبې ګټل موږ ته ځکه مهم دي چې په ټیسټ درجه بندۍ کې به هم مخکې سو، خو تر ټولو مهمه یې دا ده چې موږ ځوانان وازمویو، هغوی د پرمختګ او پختګۍ چانس ورکړو او آینده ته یې برابر کړو. په دې حساب له زیمبابوې سره د ټیسټ لوبو لپاره لوبډله باید ډیره ځوانه او د فټنس په معیارونو برابره وي. په اوپننګ کې د ابراهیم زدران ترڅنګ فرهان زاخیل او احسان جنت لوبول هم مهم دي. که اصغر کپتاني بل ځوان ته پرېږدي، بیا مې ډله اډر کې د رحمت شاه او حشمت شهیدي سره درویش رسولي او بهیر شاه محبوب هم زیاتولی سي. په کیپینګ کې اکرام علي خیل افسر زازی دي. په دغه لوبډلې کې ځکه شرف الدین اشرف غواړم چې د مجیب او رشید ترڅنګ یو بل چپلاسي بالر هم ولرو او ترڅنګ شرف بیټینګ هم کولی سي. آرلونډر او زموږ د لوبډلې آینده دي. همدا پر ظاهر خان او وقار سلام خیل برتري ټکي دي. په فاست بالینګ کې د یو بل بالر ترڅنګ فضل حق هم ډیر ضروري دی. ځوان دی، چپلاسي دی، سرعت لري، بانسر لري، یارکر لري، انرژي لري. د پنجاب لوبډلې او زموږ د لوبډلې نټ بالر دی. شاید په یوه ورځ کې شاوخوا 100 اورونه هم وکړی سي. تر ټولو مهمه یې دا ده چې موږ یې آینده ته روزو. همدا یې د روزنې ځای دی. بنا د افغانستان کرکټ بورډ او په خاص ډول د لوبغاړو غوروي کمیټې لپاره یو ښه فرصت دی چې د زیمبابوې سره لوبې کې په فټنس او مستحق ځوانانو ته په چانس ورکولو د هغوی په روزلو باندې ډیر فکر وکړي. که لوبډله ښه او معیاري وټاکل سي، نتیجه به یې هم انشاءالله ښه راوځي. انتقادونه به هم ډیر نه کیږي. د افغانستان د بري په هیله. دا و د افغانستان او زیمبابوې د سیریز په اړه د جعفرخان د نظر. ستاسو نظر څه دی؟ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. که مو دا ویډیو خوښه سوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.